داسې محافلو کې ناسته داسې محافلو کې شرکت یقیني طور باندې دا ډېر با برکت وي او زه به دمره خبره وکړم حاجي صاحب خصوصي طور باندې حاجي لخکر جان صاحب او حاجي رستم خان صاحب او دا غ جمله خاندان وس مطابق داسې یو محفل به جوړ کړي خلکو له به دعوت ور کړي کوم خلکو چې زړه کې مینه او محبت او عشق لرلو او فراغت ور سره فل حال وخت کې ورغلو حاضری وکړه الہ العالمین هم سره ما دا حاضری قبول او منظور کړه وورو دا خبره تاسو په ذهن کې ځاچول غواړم دوی به وس مطابق څه صدقه کړي چې شی په وس کې او چار شو داسې یو وخت مو بلکې فی الحال حاضر وخت کې څه وخت داسې خلق موجود دي نعوذ بالله چې د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک د ولادت با سعادت د خوشاله په موقع باندې چې خلق کوم صدقه وکي مختلف نسبتونه بکی ورته نعوذ بالله څوک به چې سرغه څوک به چې حرام نعوذ بالله څوک بسي خدا خبر زه تاسو په زینونو کې نه چول غواړم په صحابه کرامو کې غټه مرتبه خصوصي طور باندې څو صحابه کرامو دي خلفای لك جواب راکو خلفای صحیح کنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ وحضرت علی کرم اللہ وجهه الكریم رضی اللہ عنہ دغه د خلی مبارک وینا ارتقوم او دغه خبرې په حق لري تکوم چې کچام جشن میلاد النبی صلی الله علیه وسلم مبارک په دغه محفل کې د وس مطابق تم وکړل خوا که یو دینار وي خوا که یو درهم وي خوا که یو پیسې الہ العالمین ته ډېره غوره ما او تا ته به یو پیسې ښکاري خو مرتبه یې ګوره ډېره اوچته ده حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مبارک قول لے تحت اثر ویلے شی علماء پہ ہی بدوانے د صحابی چې کومه خبره یې کنه اخت اثر یې الف فا را او د حضور مبارک خبره په عربی کې اخت خبر یا حدیث یې دا خبره لږ ځان پې کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک یو مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک دے مبارک فرمائی وچ کوم یو انسان چې حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک د یادنې د پیدائش د یادنې په موقع باندې یو درهم خرج کی څومره پیسې جواب راکو څومره پیسې کوم یو عاشق رسول چې د مینې او د محبت په وجه باندې د حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک سره د مینې د اظهار او د عشق او د اظهار په وجه باندې یو درهم خرج کی د الله تعالی رضا لپاره خرج کی ریاکاری پکې نه نو د مبارک فرمایي کان رفیقی فی الجنه دغه انسان په خصوصي طور باندې ما سره په جنتونو کې انډیوال وي څوک دا خبره کی ابو بکر صدیق رضی الله جار شم د مبارک د قول نه یره دا خبره وز چیرته وګورم اسنه چې به حواله لګي نه حواله شته سره ان شاء الله نعمت الكبرى على العالم دا حدیث خپل مستند کتاب دی او دا حدیث بلکہ دا اثر دا مبارک والا پاگا کتاب کے موجود دے دا غنا علاوہ عثمان غنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک دا دغی پیسی دا یو درہم دا خرچ کی دو پاک لاپل یو خبر کڑی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی من انفق درهما على قراءة مولد النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما شهد في بدر وحنين کوم یو انسان چې د جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم مبارک په موقع باندې یو درهم خرج کی د زړه خلاصې خرج کی د الله تعالی رضا لپاره خرج
نو دے مبارک فرمائی چی دمر عجرم و الہ العالمین ورکی لگا زغ انسان پا بدر جنگ و ہونین جنگ کی ساغستی پا مینا باندے سبحان اللہ یوزل بیان پا مینا باندے دا سبحان اللہ لفظ تاستا دل وڑو کیا احکاری خواہ خو سلیمان علیہ السلام مبارک د سبحان الله د لفظ د په بدله کې غونډه خپل بادشاہي کس له ورکاله خو ولا دغه ثواب او دغه جمله ثواب نه ورکالو بیا وایي سلیمان علیہ السلام مبارک په غونډه دنیا بادشاہي کړي غونډه بادشاہي دنیا د سبحان الله په دغه لفظ په ثواب کې ورکاله خو هغه نه ورکوله ثواب نه ورکوله نو څه خیال انده غونډه دنیا بادشاہي ډیره سخت خبره او ډیره غټه خبره چې هوان تابعدار شي تخ په هوا کې رواني بس ګرځي بیا سکند کې دل ته او سکند کې بل ځای څه خیال نه دا محفل بدعت محفل دی کنا چې یو ځل سبحان الله قبول شي څه خیال هم ده دمر غټه اجر او ثواب او اخیری کې حضرت علی کرم الله وجهه الکریم د دغه درهم د خرج کېدو په حق لدا خبره کوم ټیم پوره شوی د مبارک فرمایي کوم یو انسان چې د حضور علیہ السلام مبارک پر اتک باندې داغه د خوشاله پر اتک باندې یو درهم خرج کی نو ورو د مبارک څخه فرمایي لا يخرج من الدنيا الا بالایمان ويدخل الجنة بغير حساب چشي د پاره چې ماو ته ټول عمر منډه وغو کنه هغه ماو ته په 20 منټ کې ملاويږي الحمدلله سبحان الله حضرت علی کرم الله وجهه الکریم مبارک فرمایي کوم انسان چې د حضور مبارک پر اتک باندې خوشاله وي عاشق رسول وي محب رسول وي او د حضور مبارک سلامونه لرونکی وي د مبارک فرمایي وچ کته انسان یو درهم په دغه موقع باندې د الله رضا لپاره د حضور مبارک پر اتک په خوشاله باندې د اظهار د خوشاله لپاره خرج کړو نو د انسان به د هغه پورې د دنیا نه درومي یعنی مرګ به ورله نه رادرومي تر څو چې دغه کسر ایمان نه موجوده او چې کله دغه انسان د ایمان سره د دنیا نه سلام واخلي او لاړ شي موخ منزل مقصد جنتونه وي او خصوصي طور باندې هر یو انسان په جنتونو کې د جنت فردوس تمنا کوي د مبارک فرمایي وشکل ول ایمان راشي اسرائیل علیہ السلام مبارک پاسانه سره روح واخلي دای بیا درمي جنت لا نو کله چې دای جنت ته داخلي کی هغه نه مخ کې خو حساب کتاب کول پکار دی کنه نه پکار ونده زندگی دو اتیا کال دی نوی کال دی شپیتا کال دی حساب دی ساعت مونږ تاسو یو کسب روزګار شروع کړو یې شروع کو وړو کې دکان یو کس پکې نوکر کو یې پیسې حساب ته غواړو کني غواړو او چې غواړو یې مړه ډېر ټیم لاګي مونږ حسابونه ټلیفون مرا کا وس بان کاو بيزي ام تاسو خلک یې کني نو غوښ شي دغه خبره ته غوښ حضرت علی کرم الله وجهه الکریم فرمایي وشکوم یو انسان چې په دغه حضور مبارک پر اتک کې یو درهم په اخلاص باندې خرج کړو نو وورا جنت حاصله نو وورا داسې جنت بیا حاصل ک چې بغیر د حساب ای هغه حاصلېږي په داسې جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه و آله وسلم مبارک باندې نو غرض دا خپل محفل له برکت محفل له او سړی چار څومره لګیا شي او هر څومره مهنت وکي په کوم باندې